बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोږ په بار باندې خبره کوو چې د بار په پښتو کې اسانه او ساده سمانه کېدای شي. نو بار په اصل کې سلاخ یا ډنډۍ ته ویل کېږي، سلاخ یا ډنډي. او په نیوز پیپر کې دا ډیر زیات استعمالیږي. نو په نیوز پیپر یا په کوم چې اکثر په کوم معنی کې استعمالیږي نو هغه د سټاپ یا پروهیبټ معنی ده، یعنی یو کس د یو کار نه منع کول، هغه رکاوهل. مثال ته راځو، Islamabad High Court extends bar on Imran Khan's arrest in new cases till May 31. یعنی لاهور اسلام آباد های کورټ چې کوم دی نو هغه د عمران خان د نیولو په بندیز کې د 31 مئی پورې، یعنی د 11 مئی پورې توسیع وکړه. یعنی د هغې په بندیز کې، یعنی سپریم کورټ چې د عمران خان په نیولو کم بار لګولی، کم بندیز یې لګولی، نو په هغه بندیز کې اسلام آباد های کورټ چې کوم دی نو هغه د 31 مئی پورې څه وکړو، توسیع پکې وکړه. یعنی هغې ته توسیع وکړه، یعنی د 31 مئی پورې پکې مزید چې کوم دی نو په دغه بندیز کې توسیع وکړه چې عمران خان به د 31 مئی پورې نشي ګرفتارولی. نو په دغه معنو کې استعمالیږي بار. دلته هم په دغه معنا کې استعمال شو چې بندیز یا سټاپ یا پروهیبټ، په دغه معنو کې بار لفظ استعمالیږي.